اوس خو ښیم دوی مې کتلی شي د کیمرې مخامخ یم بهر راوتیم عملګرو تاسو یقین وکړئ چې دومره سخت بیمارو سفیان چې بالکل خوازیدلی نشو پاسیدل خو لا لرې خبره دی چې د ځای نه پاسیدلی نشو خو اوس الحمدلله د سفیان په صحت کې بهتري راغلی دی تاسو وکتو چې صادق خان سره بار راوتی دی صادق سره ناست دی او صادق ورته هغه پیسې هم راوړي دي کوم چې مسافر ورته رالیږلې وې صادق ورته ویډیو جوړه کړې وه دغو خلکو ډیره زیاته شکریه ادا کړې ده چې په دې سختو حالاتو کې په سخت وخت کې ورسره سفیان سره ودرېدو او مالی مرستې ورسره وکړې اوس به سفیان په هسپتال کې څو ورځې وي د دې چې کومه بیماري دی د هغې تر دې ټیمه پورې څه وجوهات دي د څه د وجې دا بیماري ورته ولګېده په دې ټول در سره خبره کومه ویډیو تر اخره را سره وګورئ ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه دی چې سفیان به تاسو پیژنې صادق خان سره کار کوي صادق سره خو سفیان دومره حده پورې بیمار و چې د هغه شوګر نه و 450 ته تللی و ګوره 450 ته چې کله شوګر لاړ شي نو انسان مطلب دغه انسان د مړ کېدو خطره وي خو الحمدلله د بروقت په هغه ټایم باندې هسپتال ته رسولی و د دغه شوګر د وجې 450 ته چې کله ستا شوګر لاړ شي نو بیا د انسان ګردو ته زور ورکي نو همدغسې د دې ګردو ته هم نقصان رسېدلی و خو اوس الحمدلله ټیک ټاک دی او 3-4 ورځې به نور ورته دغه ټریټمنټ چالو وي بیا به هغې نه پس بالکل سفیان ټیک ټاک شي او خپل کور ته به ولېږي او بس ټول ورته دواګانې کوئ دا ټول تعاون چې کوم و ټولې منډې ترړې صادق ورسره ووهلې صادق ته د الله پاک اجر ورکړي یقینا صادق چې چېرته هم په خپل ټیم کې د دې واینس په دنیا کې چې چا باندې هم تکلیف راغلی دی نو صادق ورته آواز اوچت کړی دی د صادق هم ډېره مننه او بل ودرېدل هم پکار دي 2-3 ورځې ژوند دی هر سړي له پکار دي چې دغسې یو بل سره په غم کې ودرېږي